پښتانه وایي چې یو د عمره او سل د ممره. یقینا چې نن په ټول افغان وطن باندې یو داسې ورځ د تور ورځ ده چې یو ډیر لوی مبارز فیض محمد کاکا هغه په حق رسېدلی دی. هغه مبارز چې چا خپل اتیا کاله ژوند په هغې کې چې لږ غوندې هم په ښه بد پوه شوی دی نو خپل ژوند یې د پښتنو لپاره وقف کړی. چا چې خپل ټول ژوند د محکومو قانونو دپاره د هغه خلکو دپاره چې کمزوري وو د دې علاقې د هغې دپاره خپل ژوند چا چې خپل ژوند د خلکو د روغې او صفالې دپاره د هغې دپاره مختص کړی و هغې دپاره یې ځان وقف کړی و. هغه فیض محمد کاکا نن زموږ نه جدا شو. د فیض محمد کاکا په ژوند باندې به ډېر لوی لوی مشران او د هغې سیاسي شاګردان د هغې سره چې یو ځای بیا په خصوصي توګه د فیض محمد کاکا دا وصیت و چې سلیم خان لاله سلیم خان ایډوکیټ دی د هغې په ژوند باندې د هغې په مبارزې باندې به په قبر باندې به خبره کوي. دی ورته بذات خود ویلي سلیم لالا هم را روان دی، عزیز مانیروال را روان دی، لطیف لالا را روان دی، نظیف لالا را روان دی، ټول مشران را روان دي او هغوی به د فیض محمد کاکا په ژوند د هغې په مبارزه باندې خبرې کوي او د هغې ته به خراج تحسین پیش کوي. د چا خپلو په دې چې د هغه ژوند د هغه د کورنۍ ژوند د هغه د مشرانو ژوند دا 100 کاله تاریخ د هغوی د قوم نه خدمت دپاره جیل ته تللی سختۍ پرې راغلې جیلونه خوړلي داسې څه نه دي تېر شوي چې پاتې چې هغوی نه وي خو پښتنو ته یو سوال دی چې د فیض محمد لالا غوندې په لکونو خدای خدمتګار دا جرم ته نه که د الله دې ټولو له جنتونو ورکړي. داسې ګیر چاپېره رسوابی یوسفزو ته خدا مقام خدای ورکړی دی چې په پیرنګي د وطنو کې د ټول نه غټ کردار او رول چې دی رسوابی یوسفزو پښتنو لوبولی دی او فیض محمد لالا او د هغه کورنۍ د دغې یوسفزو یو سرکښ و یو سالار و او دوی هر وخت د قربانۍ نه ډډه نه کړي. خو لکه څنګه مولانا صاحب وویل سلیم خان وویل چې 100 کاله پښتنو قربانۍ ورکړې هدیرې ترې ډکې شوې او داسې سختي نشته چې هغوی نه وي تېره کړې خو زموږ دا سختۍ نن هم معاف نه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت مونږ د فیض محمد لالا په څلي ولاړ یو او هغه باندې دا ووایم چې زه د ضلع مردان تخبې ټکر سورپل اوسېدونکی یم او ما ډېر وخت په دې شوه کې تېر کړی دی. د شوي پښتنو عموما او فیض محمد لالا خصوصا زما تربیه کړې وه زما په شعور جوړولو کې د فیض محمد لالا غټ لاس و. فیض محمد لالا به مونږ له کتابونه راکول مونږ به کتل خاص کار یو کتاب سچا ملزم جوټه مقدمه دا کتاب چې ما ولوسته او څه د هغه ګایډ کول زما ذهن داسې جوړ کو چې ما په دې علاقه باندې په تپرزر کې آل ډریور یونین جوړ کو هره جمعه به د هغې چوټي و یو سیاسي یو ماحول هم جوړ کو نو په هغې د باچا خان فکر چې موږ ته منتقل شوی دی نو په دې کې د فیض محمد لالا په وجه باندې موږ هغه شعور چې کوم دی واغسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني حمزوي ډېره درانه موقع ده د غم موقع ده او ډېر یو ښکلی مشر د دې علاقې د دې وطن ډېر یو خیرخوا خواخوږی سړی د دې علاقې نه د دې وطن نه لاړ د ابدي ژوند په لاره باندې الله پاک دې ورله هغه جهان ښایسته کړي. یو د اصولو سړی و خپل ژوند یې په اصولو تېر کړی و د عزت سړی و د عزت کور و او دا مرګ او دا فنا الله پاک هر چا له هر انسان له لیکلې ده ټول په دغه لار باندې روان یو. مونږ ته په دې غم باندې د هغوی په جدایي ډېر افسوس دی
او د علاقه دا وطن د یو ډېر ښه مشر نه محرومه شه. موږ د هغوی کور سره د علاقې سره او د کلي سره په دې غم کې برابر شریک یو او زمونږ چې کوم دنو یو ډېر ښه مشر و. مونږ سره یې چونکې دلته چې زه ولاړم نو زه د خپلو نیکونو په وجه باندې ولاړم چې د دې کور مونږ سره د پیړو تعلق او زمونږ د نیکونو سره د دې کور تعلق او د هغې وجې نه یو نسبت را روان زمونږ او د دوی او الله پاک واغسته. والله دې والله هغه جان ښایسته کړي او ډېر یو ښه مشر و. خپل ژوند یې ډېر د عزت او د اصولو مطابق او د یو ضابطې د لاندې تېر کړی چا ته تکلیف نه ورسېدلی چا سره یې بد نه دي کړي او دعا به ولکو چې الله یې درجې اوچتې کړي او په ګورې نور ډېر زورور دی او موږ ټول به مرو. لالا هم ډېر زورور سړی و خو د مرګ زورور نه و. لالا د داسې یو کلي سره د داسې یو تپې سره او د داسې یو کورنۍ سره تعلق لرو چا چې د نن نه 100 کاله مخکې په دې وطن کې د کافر انګریز سامراج خلاف د هغه پلار او د هغه ترونو د دې ټول صوبې جیلونه د هغه ډی خان نه راوالې تر پوره پورې دا ټول جیلونه ستړي کړي د دې کلي خوري خدمتګارو او بیا بالخصوص دغه کورنۍ چې کومې قربانۍ کړي دي دا جدا خبره ده چې هغه زمونږ د دې بدقسمته ریاست د تعلیم په نصاب کې زمونږ ماشومانو ته د سکول او د کالج په کتابونو کې هغه خبرې نشته ځکه چې دا وطن کې چې څوک نن د ازادۍ خبره کوي چې موږ آزاد یو نو دا ازادي دی بدقسمته پاکستان ته هله ملاو شوې ده چې انګریز د دې وطن نه تللی دی او د انګریز سامراج خلاف د فیض محمد لالا د کلي د شوي د فیض محمد لالا د تپې رزړ او د فیض محمد لالا د کورنۍ ډېرې لوی قربانۍ دي او هغه د خپل ژوند حق ادا کړی دی. کاکا د دې وطن حق ادا کړی دی. کاکا د دې خاورې حق ادا کړی دی. فیض محمد کاکا د دې وطن د بچو حق ادا کړی دی. نو د هغه لوی سفر به په لوی رب مې یقین دی چې ډېر اسان خپل اختیار یعنی پکار دی چې په دې کې بیا د دې وطن بچي چې کومه دی هغه د سیالۍ ژوند د عزت ژوند تیر کړي. نن چې موږ ځان پرتله کوو په دنیا کې 200 ملکونه دي زمونږ په شان وطن د چا نشته خو زمونږ په شان بې ادبي ډېره ما په دا موقع چې د بې ارزۍ ژوند هم د چا